دوی دلته څه کوي؟ ما پولاد ته وویل چې ترکیې ته به ور ورته کړم خو هغه هېڅ ونه منله. وبه ګورم چې په دې حالت کې هغه څه کولی شي. کوم اور چې اسکندر لګوي کوچنی نه ده. توبه خدای. ما سره شوي یو له کړکیو نه لرې شئ. زر کوئ راځئ. علي خیرنه راځه راځه. علي حکمت کمپله راوړه چې د لوګي مخه ونیسو. دیغه راشه مورې ارامه اوسه هیله کوه. دیغه ته ای خدایا ته په دې مصیبت نه خلاص کا. حکمت منډه که د اور مخه ونیسه. راځئ رانه راځه. رانه دلته زر کوئ مه پرېږدئ چې لوګی دننه راشي. هله زر کوه. زر دا کار وکړئ. وایم زر کوئ. هله ای خدایا ته موږ د دې مصیبت نه وژغوره. مور جانې ارامه اوسه هېڅ خبره هم نه ده. ای خدایا هله حکمته زر کوه. تا څه وشول؟ ګونو لورې غلی شه زویه غلی شه ګرانه. ګونو لورې تا څه وشول؟ ګرانه زما ګرانه زویه زما خوږ زویه ته وېرېدلی وې. ته ډېر په زحمت شوې. مېرمنې دارو دې شه. وګوره چې نیکه دې درته څه راوړي دي ګرانه. حکمت چېرته دی؟ هغه د ګنول سره دی. وضع یې اوس ښه ده؟ نه رانه دلته مو اچوه. غلی شه زویه ارامه اوسه زویه ارامه اوسه. ګنول پلاره مور ته مې پام کوه. ګنول نصیفې ګنول په اوښ راشه. ګنول په هله زر راشئ. اوښ راشه. زر راشه هله پورته شه. وروره هله زر کوئ. هله زر کوه. هله زر پورته شه.
راکه زویه هله زر کوه زویه رایکه ونیسه مور جانه هله نو زر کوه مرحبا مرحبا تاسې لاړ شئ زه له پولاد ورور سره یو ځای درځم هله راځه چې ځو هله راځه زویه مه ژاړه راځه هله حکمت زر کوه هله زر کوه وروره زر کوه وروره بیړه وکړه وروره د خدای لپاره دروازه خلاصه کړئ دفاعي ته تلیفون وکړئ دننه راشي موږ ورته تلیفون کوو هلا له دې ځایه لاړ شئ له دې ځایه زر لاړ شئ هله مرسته وکړه حکمت ورور زر کوه دا تاسو څه کوئ